بل ورونو دوی چې موږ نه دا غوښتنه کوي چې د ډیورن په کرښه باندې له افغانستانه د ټي ټي پی ځواکونه راوړي او په پاکستان کې حمله کوي. دلته څو سوالونه دي باید جواب ورته ویل شي. آیا د ډیورن په ټوله کرښه باندې د جمهوریت او د امریکا د اشغال په وخت کې سیمې خاردار نه تیر شوی؟ نو خو یو سیمې خاردار تیر شوی. د سیمې خاردار شاته د سړکونه تیر کړي د ګزمې کوي، د سیمې خاردار شاته د پوستې او امنیتي ځواکونه اچولي، ترغه شاته د بیا لوی لوی بیسونه جوړ کړي، بیا د تر پېښور او تر اسلام آباد او تر بله ځایه په لسهاوو چک پوینټونه موجود دي. نو ته ولې مخه نه نیسې؟ تاسو یو لوی نظامی پوځ لري، استخبارات لري، امکانات لري او په ټول خط باندې دي امنیتي کیمرې هم لګولې دي. نو چې هم له کیمرو در تیریږي، هم له سیمې خارداره در تیریږي، او هم د له پوستو تیریږي، هم د له چک پوینټو تیریږي، او بیا ذمہوار افغانستان وي. دا ګوره ډېره له حقیقت نه لرې ادعا ده.